السلام علیکم. دا د اختر لومړۍ ورځ ده او دغه د احمدشاه بابا مېنې د چارې مابس دغه ساحه ده، دا چارې ده او دا یې دغه د مابس خواته سرلوړ دا سړک دغلته وګورئ تر البدر شفاخانې پورې دغه اوبه رسېدلي د کورونو د ګند اوبه دي دغه د ویالو اوبه او دا دې خوا راماتې شوي دي. دې خوا ته دغه هلته لښتی نه لري، د هرې خوا نه همدې خوا ته اوبه راماتې دي او بېرته یې نه ښاروالۍ غم کړی ده وروره او نه یې کوم دغه غم کړی دی. دا هغه د رکشو حالات دی، دلته خلک ځي راځي جامې برمازه کېږي وروره. پیدره او بند ده، بیخي پیدره بیخي پیده په دې لاره باندې تللی نه شي. دا وګوره دغه زمونږ حالات، جامې بیخي پاکې راغوستی نه شو. کور د دې ښاروال وران کې، کور د دغه رئیس د نایب وران کې دغه حالات دي. ته ورته وګوره دغه سپین ږیري ځوانان، رئیس ځوانان د هیڅ د دې غم نه خوري. دا ولې دا په څه حالات شو؟ احمدشاه بابا مېنه خو دغسې نه وه ولاکه پوهېږم. دا د رکشو حالات ته ته ورته وګوره، نه رکشې نه موټرې هېڅوک هم نه شي تللی وروره. که په بایسکل باندې راځي دي، که سپین ږیری راځي دي، که مریض راځي وروره، هېڅ رقم کار نه شي کېدلی. دا بیا د چارهیي منځ ده. نن د اختر اوله ورځ ده، تقریبا 20 ورځې وشولې چې دغه جریان روان دی. د دې ساحې نه نیولې دا چارهیي ده، د دې ساحې نه نیولې تر د احمدشاه بابا تر د البدر شفاخانې پورې دا جامع بالمازه وروره په دقسې بد حالات په مین تر البدر شفاخانې پورې. د ابلاسم روغتون دلته نه ځوانان شته نه هېڅ نه پوهېږم ولې. دا وګوره دا حالات دي جامع بالمازه وروره. موټر بیخي بد وضعیت دی. ښاروال رئیس د نایب وروره دغه کوچي ته چې دا روزانه پګړۍ په سر کېږي وروره، دغه لونګۍ چپنې چې ور اغوستل کېږي دا په څه خاطر باندې ور اغوستل کېږي؟ زه خو ولاکه پوه شم.